اوښکې به پاکې اوښکې به پاکې یا ګوره نو د لیسته څخه باسم بیرته نو د لیسته باسم پوهېږم چې د خوشحالۍ اوښکې دي مګر زما سره دومره توان نشته چې ستا اوښکې زه ووایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا دې سیلاب صاحب هم راغلی خدای اجره ولا سیلاب قربان سم څنګه شي بخیر صاحب سلام بخیر صاحب خیر دا دې زوی چې د سیلاب صاحب نوم یادوي دا خدای راوستل دغه د فیصله افغاني دي قبول کړل بخیر دا اجره ولا څنګه شي بیدار خیراتي سي څنګه شي بیدار خیراتي سي چې موږ سوکنه سي شدي سلام سزوانه بخیر بخیر سچ شدی خیر و خیرات بخیر ما د لاس په دې خاطر در څخه کاش کی چې زما نه خوښیږي چې زما یو څوک لاس رام ځکه هم داسې نه چې خدای نخواسته په تکبر کې رانیسي په دې خاطر چې ستا په زړه کې شی در ونه ګرځي زه هم چې خدای نخواسته په تکبر کې رانیسي زه به کومک کولی شم یا بې نه شم کولی. اوس مې دا زوی ته ویله ما راغلي د وکیل صاحب دربار ته راغلي ګوندې خدای دې خدای مو ناروا اورېد خدمت وایه کاکا خدمت خدای دې دغه زوی ته مې دا شپږ کاله کېږي چې کوزده مې ورکړې ده د ودېدو توان یې نه لرم چې زه واده ور وکړم هغه خیشانو زما څخه خوښۍ غواړي نو ما دا بچې ته ویلم هلته درځه چې ولاړ شو د وکیل صاحب دفتر ته به ولاړ شو ګوندې خدای دې دغه کار مو راسوي کړي د دغه واده ده نو زه خپله د لاس په ګاډۍ کې وریجې خرڅوم دغه زوی مې چې دی پالش کوي انو دی په دا بازار کې پالش کوي بس کله 3.5 پیدا کړي کله 300 پیدا کړي کله 200 نه دي کم شوی زه بس دغه نیمه څه کار کوي زموږ چې مو د وکیل صاحب ګرځم په بازار د باکس په غاړه هغه باکس والا مو چې څو پیدا کوي د ورځې د ورځې 200 پیدا کوم دا 300 داسې په خرچه پیدا شي تر دې خو به کمې نه یا معتاد خو به نه یا راغلی دوستان ته تڼاکې وګور تر اوسه پورې دا تڼاکې راولت ما زه د موچي وکیل صاحب را مې دومره وژل د پرال باندې چې ما چې اوس مې توان وسلو د ما بوختي واده ورکړی بیا مې ما باندې دا فکر ولګوي چې ما ته درځه د حاج وکیل صاحب د دفتر ته به ورسو خدای مې رابان دی خدای دې دغه د حاج وکیل صاحب مو خدای مې ناروا اوري دغه حاج وکیل صاحب مو ورته د بچي واده کار را اجرا کړي انو رالم ستا و د دفتر ته رام د خدای ویل ته راغلی لیست ډک دی حاج وکیل صاحب راغلم ستا د موټر عربو ته پرېوځم خو ستا د دربار څخه مې امید نه پرې کېږي چې زه ولاړ شم یا لیست ډک دی تاسې ناوخته رالاست لیست ډک دی ناامیده به مې لکه به ستا و دربار ته راغلي ستا و دغه یو زه څوک د لیست څخه وباسم نو بس ستا لمن غټ دی ستا په لمن کې مو سره ځای که دا کوچنی یو کال دوه کاله وروسته بیا زه ورته شیشان راته وایي که په داوس کې چې واده وکړي که نیمه بالا کډه کېږي ټول کار مو خلاصوي ګرده کار مو خلاص کوي ماسې د ډوډۍ مېلمنو د ډوډۍ مای وزوم د کالو د دې شانو یو د ډوډۍ لپاره چې د ډوډۍ ورکول شي بله واده تیار دی ګرده کار مو خلاص کړي ټول کار مو خلاص کړي زیس کېدله یو کال بل وروسته چې بیا خیشانه ته وایي چې موږ کډه کېږو بیا نو چې ولاړو بیا زموږ ځای نه دی منم چې پلار ولاړو بیا د زړه غټ ارمان یې څه شی دی د زړه غټ ارمان مې په دنیا کې دغه مې غټ ارمان چې پروردګار دغه د زما د بچي واده چې وشي زه بل هېڅ ارمان نه لرم په دې دنیا هېڅ ارمان نه لرم بس دغه د زوی د واده ارمان مې دی نور ارمان مې نشته که اذانونه هم کېږي که خدای پاک ستا یوه دعا قبوله کړي اوس او ته په دې پوه شې چې خدای پاک زما دعا دوه خو هر وخت قبلېږي رسېدل نه لېږي د خدای پاک دربار هر وخت خلاصوي که ته پوه شې چې دغه دعا مې دغه وسستي قبلېږي ته به د خدای پاک څخه څه شي وغواړې د خدای څخه اول د خپل د ایمان خواست کوم دویم د دغه زوی د واده خواست کوم او که ته پوه شې چې په دا دواړو کې یو قبلېږي بیا څه کوې بیا د زوی د قبلوم الله اکبر استغفر الله یعنی زوی دومره ګران دی اولاد دومره در باندې ګران دی د زوی د واده ارمان ډېر لرم نور هېڅ ارمان نه لرم بس د زوی د واده ارمان لرم زه توکل پر خدای دا ارمان به انشاءالله دغه د زوی د واده ارمان انشاءالله کوشش به وکړو دا ارمان به الله دې خیر کړي الله دې پروردګار خو دې د مکې مدینې دیدار دې در باندې وکړي پروردګار خو دې هغه دنیا دې در سمه کړي چې بله تېرېدی نشته سلام نو ته ګیله مه کوئ بیا نو وس یې نه لرم توان یې نه لرم نو دلته توان وس یې نه لرم بیا خو رسېدی ولاړ شي بیا بیخي وس توان یې نه لرم ولاکه اوس بیا سره حاج وکیل صاحب داسې چې ستا د دربار څخه ما له څو کاله کېږي د شپږ کاله کېږي شپږ کاله کېږي
زموږ اصول هم دغه دی. اولین شرط مو دا دی چې ځوان باید معتاد نه وي، هغه خو دا دی معتاد نه دی. یا نه دی. دوم باید په رواني تکلیف باندې نه وي، یا نه دی تکلیف نه وي. او دریم باید دی بېروزګاره نه وي، یا دی په خواري باندې په خواري باندې ولاړ یا شرطونه یې تقریبا هغه. زه د لاس په ګاډۍ کې ورځې خرڅوم، بس ګرد کور ما او دغه ځوان ته ګوري چې بس دی 2500 300 200 پیدا کوي، زه دغسې پیدا کوم، بس پر کور خرڅ کو، نور بچت نه پاتېږي چې د بچیانو لپاره یو د واده کار ور اجرا کړو، سم کړو. نو پیسې نه پاتېږي. تا به په بل لیست کې دغه وکړو. حاجي وکیل صاحب نظم ستا د دربار څخه به مې ناامیده ناسته یم، ستا د موټر عربو ته پرېوځم، مګر هسته به مې نه دغسې ستا و دربار ته راغلی یم، خدای به کړي ته به یا خو ناوخته تاسې راغلاست. مازدیګر زما په لیدو د ډېرې دعا وکړو. بس پروردګار دې دنیا او آخرت در څنګ کې پروردګار د مکې دیدار در باندې نن دعا درته کوم چې په اوس منځو په دغه مسجد کې بیا ډېرې دعا درته نو بس حاجي وکیل صاحب خدای به کړي ستا و دربار ته راغلم، ستا و دفتر ته راغلم، په کږه غاړه راغلی یم. الله اکبر. بس الله به مې ناراوري ثواب به م ته جوړېږي، د بچي لپاره د واده کار به م ته رسموي. اول خدای دوم به ته رسموي. اول خوشخبری اول زیری پر چا کوي چې په لیست کې دې شامل کړم؟ اول زیری په مور واده ده؟ ها؟ هغه ټلیفون په کور کې سته؟ ها؟ چې وتللو نو ته څنګه خبرې اوس؟ داسې دی چې کله ته کور ته ورغلې؟ هلته کور چې ولاړم هله مور خبرونه کشکې ټلیفون در سره وای چې اوس زنګ ور وهلی وای. ها؟ داسې دی حاجي وکیل صاحب یو ټلیفون لرو، هغه مې د بابا دی، خو بل ټلیفون نه لرو. بل ټلیفون نه لرې؟ راوړئ یا کلام کتابچه راوړئ. دا جوان د مجلې چې لاس کښېږدل څه ور دې مبارک په لیست کې یې ونیسو. قربان اسم الله دې دیدار د مکې دیدار در باندې وکړي، پروردګار دې د مکې شریفې وګرځي، چې پروردګار د مکې دیدار در باندې وکړي. پروردګار هغه دنیا دې درته داسې سم کړي چې بې پرسه بې برساسه دې خدای تعالی دې هغه ځای در سم کړي چې تېرېدی نشته. خدای تعالی دې هغه ځای در سم کړي. څونه خوشحاله یې؟ دومره خوشحاله یم لکه ځمکه په اسمان، بیخي خوشحاله یم. د پلانو کوم ځای کې اوسې؟ بل نمبر څه؟ توکل په خدای. دا دې پروردګار خو دې هغه دنیا در سمه کړه چې تېرېدی نشته. پروردګار خو د مکې مدینې دیدار در باندې څونه ښایسته دعاوې کوې ته. بس حاجي وکیل صاحب دا دعا کوم په خوله راځي. زه به کوشش درته وکړم. توکل پر خدای. خدای دې نیک مبارک. پای قدم کې خدای پاک بختور. پای قدم دې بختور. پای قدم دې بختور. پای قدم دې بختور سکاک. پای قدم خدای دې نیک مبارک. پای قدم دې خدای پاک نیک جاس خدای دې پای قدم دې خدای دې نیک مبارک. پروردګار په دې دنیا او آخرت در سره حاجي وکیل صاحب. څونه خوشاله او دومره خوشاله سولم لکه د افغانستان ټول بچي چې زما په نامه شول. دومره خوشاله سولم ولې په دې چې د زوی واده مې کېږي په د خوشحالۍ په کمیس کې نه ځایېږم. دومره خوشاله یم. او زموږ بیا څنګه ښایسته ودونه دي. خدای دې د خیر کړي. خدای دې بس دا زما بچي ته مې وویلم الله حاجي صاحب ته به دومره دعا وکړه، د هغه ځای څخه په دعا ور روان بیا د ستا در دفتر ګوره نو اوښکې به په سترګو کې نه راکوي. اوښکې به پاکې اوښکې به پاکې یا ګوره نو د لیسته څخه باسم بېرته نو بیا د لیسته باسم پوهېږم چې د خوشحالۍ اوښکې دي، مګر زما سره دومره توان نشته چې ستا اوښکې زه ووایم. بس خدای دې نیک مبارک. خدای دې پای قدم درته خدای دې بختور. جرس بخیر. جرس مخته مو ښه.